ملګرو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، پاکستان خپل سفارت په کابل کې وتړلو او وی ویل چې نور یې نه خلاصوه. هغه و چې اشرف غني هم ورته وویل چې مه یې خلاصوه، دومره مهم نه ده. دوی فکر کاوه چې لکه مخکې غوندې به دوی راشي او وزر به وکړي چې خیر ده، خو هغسې ونه شول. اوس دوی راغلي دي. ملګرو د پاکستان د استخباراتو یو مهم پلاوی کابل ته رالېږلی چې دوی څه وایي. راځئ چې ویډیو وګورو. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر په ګډون یو پاکستانی پلاوی کابل ته د دې لپاره راغلی چې له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي حالت ته راشي. تر دې مخکې د پاکستان په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشل سره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ناوړه چلند کړی و چې افغان حکومت پرې اعتراض وکړ او د ISI دغه کار یې د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف وباله. له هغه وروسته نن د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال فیض په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی دی. دغه پلاوی به له افغان حکومت سره وویني او د یاد چلند په تړاو به بخښنه وغواړي. ویل کېږي چې یاد پلاوی به له افغان حکومت سره د سولې او امنیت په تړاو هم خبرې وکړي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې پاکستان پلاوی شیبه مخکې د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر عبدالله محب سره د ملي امنیت شورا په دفتر کې لیدلی دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت اړیکې کړکېچنې شوې کله چې په کابل کې د پاکستان سفارت په یو اعلامیه کې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل او وی ویل چې دوی امنیتي دلایلو له امله خپل قونسلي خدمتونه تړلي دي. له هغه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله یو اعلامیه کې ویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماټان د افغان استخباراتي ادارې له لوري ځورول شوي دي. همداراز افغان سفیر عاطف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې وروغوښته او له هغه سره یې ناوړه چلند وکړ چې افغان حکومت په دغه چلند باندې سخت غبرګون ښکاره کړ. ولې اوس دوی راغلي دي او د افغان حکومت نه بخښنه غواړي.